ګرانو ملګرو السلام علیکم. په دغه ویډیو کې به زه تاسو د بوست ډیفینډرز لوبغاړي په هکله معلومات درکوم چې د هغې لوبډل مشر ګلبدین نایب دی. په دې کې به ګورو چې کوم لوبغاړي دي، کوم زاړه دي، نوي لوبغاړي دي، کوم لوبغاړي دي، ټول معلومات به تاسو په دغه ویډیو کې درکوم. نو ویډیو را سره تر اخره وګورئ. که ویډیو مو خوښه شوه ویډیو سره لایک کړئ او د خپلو دوستانو سره شیر کړئ. نو راځئ دوستانو ګورو چې په دې کې کوم لوبغاړي دي، نوي لوبغاړي څومره دي او زاړه لوبغاړي په دې کې څومره دي. په دې کې لومړی چې د قیس احمد دوستانو تاسو خپله وکتله چې د الف لوبډلې کې د ډېرو ښکلي او ډېره په زړه پورې لوبغاړی دی چې نن سبا بهرني لیګونو کې لوبیږي او انشاءالله چې کله هم راشي نو دا د ګلبدین لوبډلې سره به انشاءالله دا لوبیږي. او بل چې د حشمت الله شاهدي تاسو خپله پته چې حشمت الله شاهدي د ملي لوبډلې یو ډېر په زړه پورې بیټسمین دی. دا هم د بوست ډیفینډر سره دی، یعنې د ګلبدین نایب سره دی. او همداسې درویش رسولي هم تاسو پیژنئ، دا هم د ګلبدین سره ده. دولت زدران چې د ملي لوبډلې یو ډېر په زړه پورې او تیز چټک توپ اچوونکی دی. دولت زدران د ملي لوبډلې چټک توپ اچوونکی، دا هم د ګلبدین نایب سره دی. او ضیاء الرحمن اکبر دا هم چې دا د نوی لوبغاړی دی، دا هم د ګلبدین نایب سره دی. او سید نصرت قریشي دا هم د ګلبدین سره دی. باطن شاه عبدالرحیم زی دا هم د ګلبدین سره دی، یعنی بوست ډیفینډر لوبډلې سره دی. او بل چې دی عبدالله ټاریوال دا هم د ګلبدین نایب سره دی. او صدام منګل هم دا د بوست ډیفینډر سره دی. او بل ناصر عمر دا هم د ګلبدین نایب سره به لوبیږي. او نورالحق ملکزی هم چې دا د بوست ډیفینډر په لوبډله کې راځي. او همداسې چې دا مسلم موسی دا هم د بوست ډیفینډر لوبډله کې شاملیږي، دا د ګلبدین نایب سره به لوبیږي. او نثار وحدت دا هم د بوست ډیفینډر سره دی. او فخر عمر دا هم د بوست ډیفینډر سره دی، یعنی د ګلبدین نایب سره به لوبیږي. او فضل حق چې دا هم د ګلبدین نایب سره شامل دی. دوستانو تاسو په دې کې وکتل چې ډېرې پکې د ملي لوبډلې سره هم راغلي دي او نوي لوبغاړي هم په دې کې دي. نو ګورو دوستانو چې دوی څنګه لوبه کوي، چې یاره دوی به خپل استعداد ښایي که نه. دا کوم نوي لوبغاړي چې دې کې راغلي دوی به خپل استعداد په دې شپږیزه کې وښیي او که نه لاندې په کمنټ کې خپل نظر را سره شریک کړي چې څنګه لوبغاړي دې سره دي. آیا دوی کولی شي چې دغه شپږیزه لوبه دوی فاینل ته ځان ورسوي یا ښه لوبه وکړي او که نه. تر بلې ویډیو د الله په امان.